अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहले दा چې خوشاله بوي او د په هر سره پیل کړی وي. نن موږ راغلیو تاسو ته د لسم ټولګي فزیک په ځینې موضوعګانو باندې خبرې کوو. په تېره برخه د فزیک کې تاسو ته موږ ثبوت کوي د هغې څخه هم تاسو ته د قوې هم ډولونه مخیلو درته نن درته هغه قوې چې مهمې دي په اوس وخت کې هغه تاسو تعریفوو او هغه نورې قوې چې د دې څخه پاتې دي هغه به انشاءالله په راتلونکو فصلونو کې راځي، هلته به یې ځان ته بیا تعریف کوو. دلته یوازې د درې قوې چې دي د عضلو قوه، وزن یا د بیومونو قوه ده او استحقاق قوه ده، په دې باندې خبرې کوو او د تعریفوو. لومړی راځو د عضلو قوې ته. د عضلو قوې باندې خبرې کوو. لومړی عضلو قوه. د عضلو قوه په څه معنی؟ د عضلو قوه دا هغه قوه ده چې د بدن د غړو یا عضلو د حرکت په نتیجه کې د حرکت په نتیجه کې رامنځته کېږي. دا هغه قوه ده چې د بدن د غړو د حرکت په نتیجه کې رامنځته کېږي. د عضلو قوه په څه معنی؟ عضلو قوه په دا معنی چې هغه قوه چې د بدن د غړو د حرکت په نتیجه کې رامنځته کېږي. مثلا زه یو دا کلام ده، زه یې شړم، دلته د بدن غړي یو حرکت ترسره کوي چې دا کلام چې کله زه شړم د قوې په واسطه شړم، هغه قوه د بدن د غړو قوه ده چې دې ته د عضلو قوه ویل کېږي. د عضلو قوه لکه څنګه چې دا قوه په دې قوې په واسطه موږ کولی شو چې د اجسامو سرعت ته تغییر وکړو یا سرعت پر کم کړو، د قوې په واسطه یا سرعت زیات کړو، او موږ کولی شو چې د قوې په واسطه د اجسامو شکل ته هم تغییر ورکړو. د یوه جسم شکل ته هم کولی شو چې د عضلو قوې په واسطه تغییر ورکړو. بل لکه څنګه چې دا قوه چې دا اندازه کول یې لږ څه مشکل دي، نو له دې امله په فزیک کې او خاصتا فزیکي تجربو لپاره ښه قوه نه ده، مساعده قوه نه ده. د دې امله نو ځکه په فزیک کې ډېر اهمیت نه لري، ډېر استعمال نه لري او څوک یې ډېر نه کاروي. لوی لامل څه شی دی؟ اندازه کول یې مشکل دي ځکه. بل چې دا د وزن قوه ده، وزن چې دا د ځمکې د جاذبې عمومي قوه ده چې د ځمکې لخوا پر اجسامو د ځمکې لخوا پر اجسامو باندې واردېږي او ټول اجسام خپل ځان طرف ته راکش کوي. وزن د ځمکې د جاذبې عمومي قوه ده چې د ځمکې لخوا پر اجسام باندې واردېږي او ټول اجسام خپل ځان ته راکش کوي. جسم د جسم کتله د وزن سره
د جسم کتله د وزن سره مستقیمه رابطه لري. وزن څه ته وایي؟ وزن د ځمکې د جاذبې عمومي قوه ده چې د ځمکې لخوا پر اجسامو باندې واردېږي. د ځمکې د نړۍ کومه جاذبې قوه ده دې ته وزن ویل کېږي. دا وزن ده. وزن چې ده د ځمکې د جاذبې عمومي قوه ده. وزن دا چې ده د ځمکې لخوا چې ده پر اجسام باندې واردېږي او څومره اجسام چې په نړۍ کې دي دا د خپل ځان ته راکش کوي. خپل ځان کې هر څه خپل ځان ته راکش کوي. دا کله نه پرېږدم لاندې رسي. دا د ځمکې د جاذبې عمومي قوه ده یا وزن. خپل هر څه خپل ځان ته راکش کوي او ټول اجسام خپل ځان ته راکش کوي. د جسم کتله دا کوم کلم چې کومه کتله ده دا د وزن سره مستقیمه رابطه لري. مستقیمه رابطه په دا معنی چې که چېرته د یوه جسم کتله زیاته وه نو د هغه سرعت د ځمکې طرف ته به زیات وي. این هغه کلم به نو یا مثلا لنډ ډول که چېرته د یوه کلم مثلا د یوه جسم کتله زیاته مثلا د کلم کتله زیاته ده نو په دې باندې ځمکه هم زیات جاذبې قوه واردوي. وزن پر زیات دی. دې کلم به وزن زیات وي یا د ځمکې به د جاذبې قوه پر زیاته وي. یعنې ځمکه به زیات جاذبې قوه پرې واردوي. او که چېرته د یوه جسم مثلا دا بل کلم دی د دې کلم د جاذبې د یو کتله چې ده کمه ده نو په دې باندې به د ځمکې جاذبې قوه شوي کمه وي. یعنې مستقیمه رابطه لري چې د جسم کتله زیاتېږي د ځمکې جاذبې قوه پرې زیاتېږي. که چېرته د جسم کتله کمیږي د جسم کتله کمیږي د ځمکې جاذبې قوه به هم پرې کمیږي. لنډه دا فارمول باندې کار دی پی مساوي ام ضرب جي. دا د وزن عمومي فارمول دی پی مساوي ام ضرب جي. پی دا پاور یا وزن ته ویل کېږي. ام کتله د ماس او جي چې د ځمکې د جاذبې تعجیل ده. دا عمومي فارمول ده. دلته اوس جي چې د درې قیمته اخلي. د ځمکې لپاره ځان ته قیمت اخلي، د لمر لپاره ځان ته قیمت اخلي، د سپوږمۍ لپاره ځان ته قیمت اخلي. جي د ځمکې لپاره لاس ضرب متر پر سکند په ربع قیمت اخلي. لاس ضرب متر پر سکند په ربع قیمت څه وایي؟ او د لمر لپاره جي چې قیمت اخلي 240 ضرب متر پر سکند په ربع قیمت اخلي. 240 ضرب متر پر سکند په ربع قیمت جي ده یا د ځمکې د جاذبې تعجیل د لمر لپاره اخلي. د سپوږمۍ لپاره د جي قیمت څومره 1.8 متر پر سکند مربع دی. لکه څنګه چې وکتل شي دلته د ځمکې کتله چې ده د سپوږمۍ په نسبت زیاته ده نو دلته د جي قیمت هم زیات دی او د سپوږمۍ قیمت چې ده د ځمکې څخه کم دی دلته کم دی او د لمر کتله چې ده د ځمکې څخه زیاته ده د ټول څخه نو قیمت د جي قیمت هم د ټول څخه زیات دی. استقاق قوه دې باندې خبرې کوو. استقاق قوه دا هغه قوه ده چې د اجسامو د حرکت په نتیجه کې رامنځته کېږي او د اجسامو د حرکت معنی ګرځي. د دوه جسمونو د سلولو په نتیجه کې رامنځته کېږي او د جسمونو د حرکت معنی ګرځي. دا قوه چې ده په هغه وخت کې رامنځته کېږي کله چې یو جامد جسم د بل جامد جسم په سطح باندې حرکت وکړي یا یو جامد جسم د مایع او ګاز سطحو ترمنځ حرکت وکړي نو په دې وخت کې د استقاق قوه رامنځته کېږي. استقاق قوه باندې درې عوامل دا اغېزه کوي. یو چې د ځمکې د سطحې نوعیت ده. که چېرته سطحه نرمه وه نو په دې سطحه کې به د استقاق قوه چې وي زیاته وي کمه وي او که چېرته سطحه زیږه وه نو په دې سطحه کې به د استقاق قوه زیاته وي. بل چې دا د جسم وزن ده. جسم وزن هم په د ځمکې د استقاق قوه باندې اغېزه لري او بل چې دا د سطحې سره د نقطو شمېر ده چې د سطحې سره څومره نقطې وصل شوي دي. د سطحې سره څومره نقطې وصل شوي دي دا په استقاق باندې اغېزه لري. مثلا یو موټر دی د هغې 6 ټیرونه د ځمکې سره وصل دي
یو بل موټر دی هغې یوازې 4 ټیرونه د ځمکې سره وصل دي، ځمکې سره تماس کې دي. نو په دې وخت کې به د کومې قوې د اصطکاک قوه زیاته وي؟ هغه موټر چې 6 ټیرونه لري د هغې به د اصطکاک قوه زیاته وي نسبت هغه موټر ته چې 4 ټیرونه لري. یعنې هر څومره چې د ځمکې سره د وصل نقطې زیاتې وي د ځمکې سره نو همدومره به زموږ اصطکاک هم زیات وي. دا 3 عوامل وو چې په اصطکاک باندې اغېزه لري. او دلته کوم مثال چې دی هغه تاسو دلته حل کوم دلته لږ څه زما دماغ څخه لږ بهر شولو. مثال اوس تاسو کولی شئ چې د ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو وګورئ هغه مثال مو به درته حل کړی وي، نو هلته تاسو کولی شئ هغه مثال وګورئ. نو دا و د نن زموږ درس چې ما شبه المزاحین تاسو ته وړاندې کړلو او نوره کومې قوې چې وي هغه په راتلونکو فصلونو کې په ترتیب سره تعریفېږي او باندې خبرې کېږي. نو موږ ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.